200 کسانو ډوډۍ خوړلې ده، ته به د 800 کسانو. بله بله بله. خوله دې په واک ښوروه، دا خوله به دې در ماته کوي. ته څه کوې؟ پر تا بیا بل څوک ودرېدی د خسر غیبت دې شروع کوي. همزوی مړی خسر خو داسې وي لکه پلار. په پلار چې سړی دغسې خبرې کوي. ټکه دې ووایي داسې پلار. ته اوس پلار یې؟ کساب دی کساب، ظالمه کساب خو لا هم څه یو واره لالی، ته خو زوم 2 واره لالی لکه اوښ. لالا امان الله خانه پوښتنه مې مه کوه، و همداسې سری سری یم خاص لکه بادام د دا سړي د لاسه. دا سړی څوک ستاسو تعارف یاره تعارف خو راوښوئ، تا یاست څوک؟ امان الله خان وایم زه د دې دنیا وهلی تراټلی ډبوالی وږی سوی تږی سوی هغه انسان یم چې خلک ډېر په فخر ورته وایي زوم دی. چک چک یې وکړئ. بلا وهلې و تا ته ما نه وویلي چې زه چیرې ناست یم چې هلته بیا رانه شه. خود راځم نارې وهم بغارې وم ستر هغو پرې واده نه یې راکړی. داسې اسانه وړې د ملک کوټوال لور یا زویا چې 8 لک روپۍ دې نغدې چغدې نه یې راوړي او د 400 کسانو خوشی دې نه یې راکړی، د هنګو 15 جوړې هغه هم د بخملغه دې نه یې راوړي او زما یخه لونګۍ دې نه یې راوړي. قسم ده که زما د لور چوټه ستا په دروازه ووت. مسلمانانو یار ته یې ولې خوله بنده نیولې ده؟ مخ ور واړوي دا ظالم انسان ته یاره، دا څه بلا ده یاره. امان الله صاحب انصاف یې پر تا ورور، زه د پټاټو ریړۍ چلوم، زه دا د 15 لک روپیو پوره کولی شم، اوس یې ډاکه ووم خلک مړه کړم. سره ته وایې زه په کشتم کې لګېدلی یم، یا پلار مې هلته ناظم و. پلار مې ناظم و، اوس بیا په الکشن کې هم دروم، ناظم اعلی به هم چینې جوړوم. مخکې لیدلی دی خپل زوی مړی ته ورسه په هنداره کې وګوره په دا دی مخ لکه دی 3 کربوړ. امان الله صاحب د ده د لاس دا 3 کربوړی راځه جوړ شو، و همداسې سور سپین هم خاص لکه د خوشکاوي هندوانه. لیدلی مې وې لیدلی مې وې خانت دې خرابه نس مازې هغه زما بوډۍ در باندې قطاوته. خلکو لا راته وویل په بازار ول زوی مړی څه کور دې سپېرو سترګې دې پټې وې چې و دغه شاماته دې لور ورکول. خانت دې خرابه نس امان الله صاحب و همدغسې دوکه راسره وکړه. زوی مړي میکپ کړی و دی ژړ و سړي چور ژړې نیول. دا بحث پرېږدئ. یاره څه وایه امان الله صاحب زما د مرګ د زندګي مسله ده، ته وایه بحث مه کوه یار، چې ته پار راغلی یم یار، ستا پروګرام پیدا چی شي ده یار. یاره تاسې دا ورته ووایاست چې دغه لور ورکړي که نه کړي ورکول ور ځینې واخې تاسې ووایاست. بغیر ولور ښه نه ورکوم کاکا. څنګه یې نه راکړې؟ ولور دې راوړي. ولور نو څو درته راوړي څنګه یې راوړي یاره؟ ولور خو ډېر ظلم دی، دا ډېر ولور دې پورې شوی دی. وما 9 لک روپۍ دي 9 لک روپۍ دي څه شي کاکا. او خود اوس به نو زما لور دای ښایسته وه، داسې خرابې دي دا حساب کتاب. څه وایه یو واري په غوږ کې ورته همداسې راغلی وویل ما چې را وبخښ. څنګه ور وبخښ؟ والله چې ګډ سر ور وبخښ. یو وارې چې لا والله که ور وبخښ. امان الله صاحب 1.5 لک روپۍ مې ورکړي دي، نور دې را وبخښي. والله که یې ورکړي لا در پرېږدم څنګه در وبخښم؟ زما دغسې لور نه ده. کاکا تاسې انصاف وکړئ. وم سهار راپورته سي 4 پراټې د یوې چینې کې دود پتې چای ورسره خوري، چې 10 بجې 15 سمبوسې د 1 کیلو ټماټو کیچپ سره خوري، غرمه 1 کاسه شوروا د 1 غړي شړومبو سره خوري، او ماښام خو نو وروره چې بېدېږي چې 3 لیټره ایسکریم ونه خوري قسم ده که خوب ورسي. څنګه مبته ورکړم ودې؟ جانګیرو که ته واقعي د پټاټو ریړۍ چلی نو د دغه سړي لور مه کوه وروره، زما خو دا مشوره ده. ستا تر مشورې قربان شم امان الله صاحب، وایم خو نور هم کامونه دي یار. وایم هغه خپل خور لور ته سامان ورکړي، وایم په میراث کې حق ورکړي یار، یو زموږ د هغې الټی له تاسو کړي یار. ټیک ده ځمه
ولور د پاره سود هغه مجبور دي کړم نو کاکا سود نه څه بدکار خو نه دی ما د خپل واده دپاره ګر سره پیمنټ کړی ستاسې په زمانه کې هم پیمنټ و پیمنټ خود و ولې نه څه شي دې اخیستی و په پیمنټ د خره ریړۍ مې اخیستې وه کاکا والله تر اوسه ټسټونه ورکوم اوس زما په ولور سی ان جي اخي دا ظالم زه خبر یم سی ان جي رکشه اخي بیا پکې ناستې وایي رکشې ته به م وایي دغه دې ولې چې ښه چم زده کړی دی ظالم پلار دې هم دغه کار کاوی